افغانستان په وروستیو پیړۍ کې درې ځلې د نړیوالو زبرځواکو تر یرغل لاندې راغلی دی. افغانانو په یاده موده کې له انګریزي استعمار، پخواني شوروي اتحاد او په دې وروستیو کې د امریکا په مشرۍ له لویدیځ څخه د خپلواکۍ اخیستلو په موخه نه ستړې کېدونکې مبارزې ترسره کړې دي. از سلطنت و از قدرت‌های غرب و خارجی ها خصوصا از انگلیس و امریکا شکر الحمدلله آزادی خود استقلال خود گرفتیم. ولی ما میتونیم که هم جوانان هم پیر هم خواص و عوام همه ما در وطن به طور نورمال زندگی کرده، از آزادی و حریت اسلامی خود استفاده کرده، هم در عرصه تعلیم، هم در عرصه تجارت، هم در تمام عرصه ها ما زندگی کرده میتونیم. آزادی خو ټول ته جوته ده، معلومه ده چې د الله تعالی ستر نعمت دی. موږ آزادي وي، استقلال وي، حریت وي، یو سړی مستقل وي، هغه په ټولنه کې وي که په کاري ساحه کې وي، هغه کولی شي که څه چارې وي هغه په سمه توګه ترسره کړي. په بلخ ولایت کې شنونکو د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې د پردیو له لوري د افغانستان اشغال یو ښکاره تیری وباله او زیاته کړه چې افغانانو په پوره یووالي سره ټولو یرغلګرو ته غاښ ماتونکي ځوابونه ورکړي دي. آزادی سیاسی زمینه ساز تمام آزادی های دیگه است. آزادی از حتی آزادی بیان، آزادی مثلا مطبوعات، آزادی اجتماعی، آزادی فرهنگی، آزادی اندیشه، تمام زیر مجموعه های آزادی سیاسی است که با فراهم شدن آزادی سیاسی میتونیم که تمامی آزادی های که نام گرفته شد هم استفاده کنیم و این آزادی ها در واقع یک انسان متمدن زندگیش میتونه منسجم بسازه و امور رقم برخوردار از مزایای زندگی یک انسان بسازه. ورته مهال د بلخ مرستیال والي له انګریزانو څخه د خپلواکۍ اخیستلو څرنګوال ته په اشارې دغه دوره د هیواد له مهمو پړاوونو څخه وبلله او ټینګار یې وکړ چې افغانان هیڅکله پر ځان د پردیو لاسبری نه مني. الحمدلله حریت را به دست گرفتن، حریت، آزادی، استقلالیت، این کسته یک اصلش دین اسلام هم را تقاضا میکنه که انسان مسلمان باید حریت داشته باشه، استقلالیت داشته باشه، با آزادی زندگانیش، دینش و مذهبش و مدرسهش، مکاتبش و تجارتش، کاروبارش، زندگیش، خلاصه این به چتر بیرق کلمه توحید زندگانی بکنه، آزادانه زندگانی بکنه. افغانستان په معاصر تاریخ کې درې ځلې د بریټانیې، پخواني شوروي اتحاد او امریکا له لوري تر یرغل لاندې راغلی دی چې د افغان ولس د سرښندنو او غاښ ماتونکو ځوابونو په ترڅ کې له شرموونکې ماتې سره مخ شوي دي.